ایو پیرو یو کلی تتلو اکلی کې سګوري چې ته پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر. اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازرم په 2. پیروی مرید تا چی بچی تختا دا شہر ناپرسان دے واللہ کپکی گیر شو تپوس کولو والا بسو مرید دیر مانداو اغوی چی حضرت لگ بیسار شی دیر مانده مودا سوچا غوڑی دیر ارزان دی چی لگون دی او خرما چی خشم اغوی سوچا غوڑا خوبا او خوری خسٹ بدی گسیم خوری وی جنا صاحب لگی سار شا وی دیر خدا چی سار شوی دے نو شیخ صاحب شورو پہ کڑی دا او چی میاش 2 تیرے دے شیخ ندا سے کٹھے جوڑ شا چی بیا بے پملا کٹ رہا تا بادشاہ اس حکم کرے دے پیو سڑی باندے چی دا پانسی کئی آغا سڑے مانداو پغاڑا کی آغا کڑائی نٹینگے دا بادشاہ ترا پورٹ شو جی دا سڑے خو مانده دے او پدے مرائی کیا کڑائی نٹینگی بوٹا تی بیاروزی. بادشاہ وی جی بھائی دا سے ضروری دا چم دے پانسی کئی چی دا مرائی کے کڑائی نرازی غاٹا مرائی والا او گو رئی خو یو سڑے مڑ کئی اور سوک چی گرزی سپایان گرزی غٹ سڑے لٹئی چیوے کا تی دار پیر سے مرید باندے او وے واللہ دا مرائے والا فٹتا راوی نیو شیخ ولی لکا وے رورا کڑائی دا بل چاپ مرائے کی نفٹ کی گی وے نو ماں سکڑی دی بیڑام غر کا شاہ وے صدی کڑی ندی آلتا کڑائی پا بل چاکے نرائز کڑی دی اس ندی وہ کڑائی پتا فٹ کی پیر لراغے چه غرق شما اس ما سکڑی دی چه وی کڑائی پا بل چانے فٹ کی وی ما چه در تاوی چه 2 پیسے سیر سوچا غوڑی خو خورے و 60 بدی گسی ام خوری وی پیرا خدای تا گورا است چل کوا نو پیران خو ډیرو خیارم نی کړ ډیرو خیار زر شارتم دیر خپایم چې ما ځان مولا کړي دیر خپ چغی دیو سوری دیو بد ورزی دیو سیبا جګړی دیو جیلخانی دیو په لوی غم اخته گزان می پیر کړي و داسې مذهب کوله لوی خوان به اوس خو سیبا په قهر اخته د ټریفیک د سپای غوندې که خزر رواني چې ما کجنه را رواني ما کالکان را رواني ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې دوست خایا چې دوست بدی سو پیر لہوں کا خزے ورغلے پسر واللاس راکا کی اللہ دی نورم خکا کجینے ورننا وطم پسینہ مینہ ورطا اللہ دی نورم خکا علی آسان شید ہے مال دے پیسی دی خوراکون دی سیبا ہاں کود ملا توب گران کا نو پیران ډیرو خیاري آغا ورته اوس مې خلاصوا و بداس چلې چې سبالا د دې 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخکې به بزور منډه کوم او بیا ته په معنا مخکې ور منډه کوا زبر ته تب سره اون خلو
بادشاہ به یو تپوسو کی او زه به یو خبر وکم ستا ځان به خلاص شي. چې سهار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دی پیر په دې کړای ور منډه کړې مرید په ور منډه کړې دواړه په پرزونو دی یو وځ په ورزم بل وځ بادشاہ دا چل څه دی پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت دی چې د چا غاړې تپرې وته نه به جنت ته ځي زه دې مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم او دی وایي چې ناسم دا جګړه ده زما او ده بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زه ولې نسم زه ولې نسم کړای بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلې له اډر ورګه راکاږي او جګړه شوه دی سټیالتا